رجوع هسې یو حدیث دی د انس بن مالک دا واوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولو ان امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. کچرته جنت کې چې کومې زنانه دي په دوی کې یوه زنانه راښکاره شو دنیا ته نو د ځمکې عثمان په منځ کې چې کومه فاصله ده په ټوله رڼا شي یوه ښځه او د ټوله دنیا به د خوشبو نه ډکه شي او صرف دا نه ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. د دې هوري د دې زنانه په سر چې کومه لوپټه پرته ده دا لوپټه دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره ده صرف د هورې هغه لوپټه د تا ته میلاوېدی شي په تهجدو کولو سره. ولې دا سستي آخر موږ بار بار ما د بوزي په درسونو کې دا خبره زه د کلونو نه کوم لګیا یم را روان یم د نصیحت زموږ روا دوا دی او هغه دا چې دوه رکعته تهجد کوه خو کوه یې که نه دوه کوه دوه څلور کوه پنځه شپږ کوه اته کوه لس کوه بیا ستا د دغه پورې خبره ده چې څومره ستا شوق او ذوق خو کم سے کم چې نه یې کې دا دوه ځان له کوه که نه هره شپه یې کوه